او بل دا وي چې د بازار په ژوند کې چې ته د بازار ژوند ته راسې نو د بازار په ژوند کې ته د نورو خلکو هغه غواړي، یعنې د بازار ژوند چې کله راسي د بازار په ژوند کې سړی مترفه سي، هلته شجاعت و، د شجاعت کراکه راځي، د نعمتونو چې په سړي ډېر سي که نه د سړي نه هغه صفات شجاعت کراکه را ختمیږي. لکه بني اسرائیل غوندې بني اسرائیلو ته الله ویلي وي زه تاسې ته بادشاهي د شام در کوم، خو تاسې داسې چل وکئ ورسئ تاسې د شام کې د جبارینو سره جنګ وکئ. نو دوی څه وایي موسی علیه السلام ته، د بني اسرائیل ورته وایي الله خو ورته ویلې چې تاسې ورسئ جبارینو سره جنګ وکئ، د ټول شام په مځکه زه تاسې ته بادشاهي در کوم. دی څه ورته وایي، د بني اسرائیل څه ورته وایي، ان فيها قوما جبارین وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. موږ تر څو نه ورځو چې دوی په خپله ونوځي. داسې بادشاهي کېږي؟ ته به یې باسي دښمن که خپله به وځي، ته به یې باسي بیا به بادشاهي. دی ورته وایي نه، چې موسی علیه السلام ورته ویلې چې تاسې ورسئ جنګ وکړئ. بني اسرائیلو باندې خو نعمتونه ډېر ول، خوړین سوي ول، منډې نسې کولی، شجاعت پکې ختم و. بیا اخر موسی علیه السلام ته څه وایي، اذهب انت وربک فقاتلا، ته رب دې ورسئ د جبارینو سره جنګ وکئ، موږ به دلته درته ناست یو. دا د چا د علت و؟ د ډېرو نعمتونو. کله چې نعمتونه ډېر سي بیا به پیغمبر اولوالعزم پیغمبر ته وایي، ځکه موسی علیه السلام هم اولوالعزم پیغمبر ده. بیا به موسی علیه السلام ته وایي اذهب انت وربک فقاتلا، ته رب دې ورسئ جنګ وکئ. دلته چې کله د نعمتونه ډېر کو بیا د ډېرو نعمتونو سره هم کارونه لرئ. کله چې نعمتونه ډېر سي دغه ډېروالی د نعمتونو سبب د چا ګرځېږي؟ بیا دا بیا د دې ګرځېږي هغه ملا چې ته یې تربیت کړی جهاد ته وي، چې کله بیا جهاد شروع کېږي بیا به ته ورته اذهب وربک فقاتلا، تا او رب دې ورسئ جهاد وکئ. زه نور خوړین سوی یم، لفتو کې ډېر ګرځېدلی یم، زري و کور مې م اخیستی دا رانه پاتې کېږي، او ښځې مې هم کړي دي او ډېره خوږه ښځه مې هم کړې ده نوې، دا رانه پاتې کېږي. نو دا د بازاري ژوند د باچایي هغه داسې وي. نو باید سړی یو دم په دې بازار ژوند کې خوړین نسي ګورئ، دې ته فکر وي، ځکه شجاعت درنه ختمیږي. بیا کمال د بازار زده کوي، خو د کمال په وجه باندې د ځان نه لوی صفت چې شجاعت ته د ځان نه مه بیایي. خبر پوهېږئ؟ د بازار ژوند کې بیا یو ښه صفت دا وي چې د بازار په ژوند کې سړی په ښو صفاتو کې سړی کوشش کوي چې ښه صفات ځان کې راولي. ښه صفات به ځکه ځان کې راولي، دلته ته سیاستولۍ ته راغلی، وقتی که تو به سیاست آمدی والی و کماندان شدی، امرای همه مردم علی کار داری. اونجا خو که بودی تنها امرای دشمن کار داشتی، اینجا که آمدی امرای سلمان، امرای نجار، امرای هر قسم مردم سر و کار داری. باید امرای هر یکش اخلاق خوب بکنی که از هر یک از تو با یک حلم بکنی، از زور کار بگی. امرای ظالم از زور کار بگی. زورم در جای خود حمید است، خوب صفت است. امرای دیگه یک صفت، امرای یک حلم، امرای یک صدقه، امرای یک دیگه همینطور و حلو مجرن. در این سیاست بازاری خلال حمیده، صفات حمیده د انسان بسیار می آیا. اما که آدم ای فکر بکنه که باید ما د جان خود ای را بیاریم. ای عادت دنیا است. عادت دنیا ای است که مغلوب ابدا اقتدا به غالب میکنه. الناس على دین ملوکهم. ای عادت است. وقتی که یک کس غالب شوه، او مردمان غالب کدام لباس که می پوشند، چه رقم که او لباس و عادت و مثلا مویهای دراز، چه رقم زی و عادت او غالبین هستند، کوشش میکنه و مغلوبین که اقتدا به او نبکنه. وقتی که ما امارت اسلامی د افغانستان حاکم شد،
اینجا لونگی سیاه و ریشماندن و مویهای دراز مردم از اینا بد می بردن. وقتی که حاکم شدند بسیار مردم شما می بینین در امی بازار ریشها را ماندن، لونگی را به سر می کنن، چون کدام لباس و کدام زی و عادتی که غالب می داشتن این فطری و عادی هستن، او مغلوب کوشش میکنه که پای اونا را بگیره همونطور جان خود را جور بکنه. این عادت است در بادشاهی. نو فکرتان باشه که اینطور نشو که یک نفر اصلی از یادتان براوه. کوشش میکنه مغلوب که مشابه کنه جان خود بکی با غالب. کسی که غالب و واکمن است مغلوبم کوشش میکنه که امو رقم لباس و امو رقم جان خود را جور بکنه.